همدا اوس د چمتلې ښارګوټی کې او دا د چمتلې بازار ده. چې ښاروال صاحب کله د خوږیاڼو ښاروالۍ ته راغلی د خوږیاڼو ولسوالۍ په مختلفو برخو کې خدمات کړي دي، سړک رغونه، د برق سیستمونه جوړول، دغسې د چوکونو جوړول، په مختلفو برخو کې خلکو ته زمینه برابره، هم د کار زمینه هم د خدمت زمینه برابره کړي، د ټول خوږیاڼو په شمول خدمت کړی دی. ګاډی څنګه دی وره دوه بسونه دي یو دی بل مخ دی بل دی بل مخ دی دوله به واقع څغلی اچو بس ته په تمه اوسه او نور لیدونکي به دې پوښتنې جواب ورکړي د پسونو جواب ورکړي باچا زه خو په پوه نه شوم. د 200 روپۍ د 300 روپۍ مې سامان و. آفرین. نو 1300 300 څو شو؟ 1400 طرفه پر دا اصل نورې له کومه شو؟ دا څنګه یې مکتب ته تللی وې؟ اوس رخصت شوې؟ څوم صنف کې؟ پنځم الف کې. بالکل ټولو ته معلوم دی او ټول ښه خلک دي دا کې څنګه ده د نورو په نسبت چې تا وکاله دوکانداري کړې ده د نورو په نسبت ستا ګاګ څنګه ده؟ شکر الحمدلله د خدای فضل دی څه چې قسمت کې هغه رسیږي. یعنې ته چې راغلی چمتلې ته همدغه د سلاتو کاروبار همدغه سلاتو کاروبار کوم. کوم سلات دغلته چې ته راوړې هغه ډېر وځي؟ یو نیم هیوادوالي چې خبره ورسره وکړي که نه ښه به یې ګټي بس درته خبره وکړي ناراټې تا به زړه پې درد وکړي دا ولې بس په هر حالت باید سړی شکر وباسي ژر د کفره. که د وطن د ښکلاګانو ښایستونو او تفریحي خپرونو د لیدلو تږي او لیواله یاست نو همدا اوس زموږ د یوټیوب چینل سرک د سبا سرچ او سبسکرایب کړئ او له ښکلو خپرونو مو خوند واخلئ. د پاک او سپیشل رب سپیشل نامه سلامونه درنو لیدونکو. همدا اوس
د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ مربوط د چمتلي ښارګوټی کې او دا د چمتلي بازار ده چوک ده هغه ساحه چې د پخوا په نسبت ډیر زیات پرمختګ کړی ده او ډیر زیات ودان شوی ده دا هغه سیمه ده کوم سیمه چې پخوا یو ډاګ و او اوس داسې یو رش پکې ده چې د قدم ایښودلو ځای پکې نشته دلته بهترین خوراکونه د هیواد د افغانانو په ساده رستورانټونو کې په ارزانه بیه ترلاسه کیږي راځئ نن په دغه سیمه کې د چمتلي د خلکو سره اشنا شو لیدونکو داسې په لاره تېرېدم او یو هیوادوال غږ راوکړو چې زموږ خواته هم راشئ نو دی مې خفه نه کړ او خواته یې راغلم سلامونه وعلیکم السلام روزانه ښه مننه ډېره زیاته الحمدلله خپله څنګه یې الله شکر دی الحمدلله کار سره د څنګه یې شکر دی الحمدلله ګزاره پکې کېږي ته خو داسې یوازې ناست یې او په موږ د غږ وکړې لکه چې د غاګ درک نه لګېږي والله بس ګاګ چې دی اوس مخکې بس بازارونه ښه وو اوس بازارونه سي خاص باندې اوس نشته یو دلته مې د ملګرو نه پوښتنه کوې دی ډېر قیمت فروشه ده که نه نه قیمت فروش نه وي بازار نه خامخا د 10 روپۍ مراد کوو مونږ 10 به نه وي 10 مراد کوو اوس د انګور پاکټ په څو ده د بازار کې خرڅېږي یو سل شپېته یو نیم سل خرڅېږي مونږ یې سل څلوېښت یو سل دېرش روپۍ خرڅوو نه اوس که زموږ لیدونکو دې وګوري او د بل جې څخه ستا دپاره راشي بیا به هغوی ته څومره تخفیف وي نه مشکل نشته دی کومه خبر زده کړه دا خبر ده یا نور کمیږي نه دا فاینل نه دا فاینل ریټ دی کار د څنګه ده 100 روپۍ فرض کړه د ورځې تا ته پاتې کېږي بس شکر دی الحمدلله دا سوا چې دغه 400-500 دا ښه په خوند سره موږ ته پاتې کېږي بس په کور سره پکې روانه ده بس ده که نه بس الحمدلله شپه به دې په کور یې شپه هم په کور ده بس په جرمني کې داسې مزدوري نشو کولی ساعت به دې تېرې ښه به خوشحاله ښه خوشحاله یو لیدونکو ته څه ډالۍ لري لیدونکو دا ډالۍ لرو پوه شي کوم چې مسافر دي افغانستان کې کوم چې غریب مزنو هغه دي غریب خلک دي هغه دي هغو سره مرستې وکړي او بېوسه خلک دي هغو سره مرستې وکړي ور سړی خپل همت وکړي خپله مزدوري دې وکړي خپل لاس مزدوري دې وکړي بلکل اوس په دې اخره کې لیدونکي ته د نوم ووایه زما نوم حیات الله وزیري دی سلامونه وطنداره وعلیکم السلام روحي جوړې کلاري د ست ده الحمدلله ته راته څنګه یې شکر دې فضل دې خیر خپل خیر موټ دې راته ښه فرش ښکاري چای د لاس کې نیولې او ښه خوشحاله یې بخي دې الله نه راضي یو کار دې څنګه ده شکر الحمدلله به دې سات دې د ورځې 2-3 زره ګټې الحمدلله بس پات کېږي 2-3 زره هو ماشاءالله ته خو بیا قد سات تېر ده که الحمدلله خپل کاروبار کې د الله تعالی نه ډېر راضي دا یو نیم هیوادوالي چې خبره ورسره وکړي که نه ښه به یې ګټي بس درته یو خبره وکړي ناراضي تا به زړه پې درد وکړي دا ولې والله بس په هر حالت باندې سړی شکر وباسي خیر د کفره شکر د خپل کار کې به راضي دی الله نه اوس موږ خو چې دا ستا حالت ګورو دا خپل زحمت ګورو ته خو ولا موږ نه ډېرې ګټې
والا بس خدمت کوو کار کوو زیار وباسو بالکل دا چرګوړي څو دانه په څو خرڅوئ چرګوړي دغه ورو مختلف دي مختلف 200 200 300 300 پورې فرض کړئ یو چرګوړی چې تاسو راوړئ څومره مصرف ور باندې کوئ او څومره ګټه کوئ تقریبا د ښار نه چې موږ راوړو 15 روپۍ کرې ورکوو 15 روپۍ دانه پسې اچوو 200 چې اوس په 200 او ته به خرڅو یعنی شل 13 افغانۍ کې بیا هم ګټي استاد دې خبرې څخه دا ماته معلومیږي چې انصاف وکړه ډیره ګټه به وکړي انصاف چې دی وکړي بس الله به دې مخکې دی او کار به دې او که انصافي دې وکړه بس کار دې وروسته پاتې کېږي د نوم پوښتنه مې لکه چې درنه ونه نه نوم دې پوښتنه نه وکړه خو زه بس به یې وکړو که نه نوم مبارک دی نوم مې فیروز دی فیروز خانه بس ګاکان درته ډېر ولاړو او دا چې ما درته مزاحمت وکړو نور د کار مخه نه نیسم بس ته د کار کوه کور د وده الله دې جنتي کړي عزتمنو سر کله راشي خیر اوسې کور مو ولې سر راځي ترونه به نه تنګوئ را سره ملګرو بل کاکا هم دلته ولاړ ده کاکا سلامونه وعلیکم السلام ډېره زیاته من لږ زما خواته نږدې راشه که ولې خفه یې خفه خو نه یم څه وکړو څنګه د حالات د چمتلې شکر دی ښه دی چمتلې حالات له څه شي څخه پکې ډېر په عذاب یې بس په عذاب خو نه یم پکې الحمدلله ښه دی ګزاره کېږي کاروبار دې څنګه کاروبار ښه دی ریډه ده کوي لګیا یو څومره ښه ده بس دومره ښه دی موږ ګزاره کوي او نوم دې څه و نوم مې رحمت ګل دی رحمت ګل ته رامخکې شه څنګه یې مکتب ته تللی وې اوس رخصت شوې څوم صنف کې پنځم صنف کې مکتبونه مو اوس شروع شوې څومره وخت رخصتیانې دې تېر کړ 3 میاشتې تېرې کړې ده 3 میاشتې په کور وې مکتب ته د درس لپاره ځې که نه څه ساتیري کوې درس لپاره څوم نمره یې 3 نمره یو 3 نمره ماشاءالله لیدونکو ته د نوم وایې چې شی د نوم دی محمد خانه درس وایه وطن تاسو ته اړتیا لري لیدونکو د هیواد د ځوانانو منځ کې ناست یم او دا چې هلته نورو ملګرو سره مبارکه کوو یو ګارسون دی دغه رستورانت وایي چې دې ملګري ته ورشه دی خبرې کوي نو ما وایي راځه لږ ګپ به دې سره مو لګوو سلامونه وطنداره وعلیکم السلام وروره ښه یې جوړې په خیر راغلي یې شکر ده که نوم دې لیدونکو ته ووایې نوم مې اجمل دلسوز دی
اجمل دلسوزه دا تخلص د ولې دلسوزې بس دا موږ زړه نه لږ نری یو که نه په خلکو هم ډېر زړه خوږېږي بیخي د د یار دوست باندې د کومې ساحې څخه راغلی دلته چکر ته بس همدغه موږ کور کلی دی دا پارک سره په لودي پل هم کورونه دي لرې ځای نه نه وي راغلي دا ټول یاران دوستان داندې خواشه کورونو خلک دي مثلا دلته مازدیګر راوځو لږ انجوایمنټ وتی که څه وتی هغه کوو که نه څومره د خوښۍ احساس لرې چې په چمتاله کې په داسې یو سیمه کې تاسو داسې د تفریح ځای برابر شوی ډېر دا خو د الله پاک لاک شکر دی چې دغسې روزوانانو دپاره ناستې ځای پیدا شولو ګپ شپ د یاران دوستان ټول یو ځای نه بل ځای نه راځي دلته ګپې شپې لګو ساعت هم ډېر تېر دی دلته نو راځئ یوه پوښتنه به درنه وکړم څنګه د خوښه ده بس په دواړو سترګو وروره یو ذهني پوښتنه ده ډېر آسان سوال ده موږ خودونه تعلیم هم نه ده کړی خو دا خیر بیا مو سوچ به ذهن به پرې وجنګوو وایي دوه پسونه دي که نه د دغه یو مخ شمال خواته ده او د دې بل مخ جنوب خواته ده څنګه واښه د دوی منځ کې باید واچي چې دا دواړې وخوري ورته راتاو به یې په دې کې خو څه سخته خبره نه ده نه تاویې که نه ښه هغه له به یې بیل واچو دی به یې بیل واچو یو واښه د داسې ساحه کې به یا چې د یو مخ ګوره پورته ده په حساب د یو مخ کته ده ښه خو دا واښه به منځ کې اچوي چې مخ هم ته ونه کې دواړه به یې خوري یاره دا اوس څه معامله جوړه شوه په دې خو زه ولاکه پوهېږم ډېر آسان ده که لږ سوچ ورته وکړي ښه یو مخ داسې دی او بل مخ داسې دی پسونه دي پسونه دي یو دی که دوه دي که نه ښه څنګه به ورته واچو دا څه غلې معامله شو زه خو په دې حساب پوه نه شوم بل سوال وکړه لږ سخت غوندې دا اسانه غوندې دی دا خو دومره یو آسان سوال ده که نه چې بیخي آسان ده ته باور وکړه چې ډېر آسان ګاډی څنګه دی وره دوه پسونه دي یو دی بل مخ دی بل دی بل مخ دی دونه به واقع څه غلې اچو بس ته په تمه اوسه او نور لیدونکي به دې پوښتنې جواب ورکړي دې پسونو جواب ورکړي باچا زه خو په پوه نه شوم مننه ډېر زیات چې وخت هم راکړه کور ته خیر اوسې هر کله راشي مېلمانه یې کور مباد موږ هم په خدمت کې یار وخت خیر اوسې درنو لیدونکو راځئ د هغه شخصیت سره مو هم اشنا کړم چا چې د چمتلې ښارګوټ یې دغه چوک ته یې کوم ښکلا ورکړې او کوم خدمات یې پکې برابر کړی استاد سلامونه وعلیکم سلام ډېره زیاته مننه استاد محترم که زموږ لیدونکو ته ځان ور وپېژنې بسم الله الرحمن الرحیم د هر څه نه مخکې د سرک یوټیوب چینل مشرتابه ته د هغو کارمندانو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات نیکې هیلې وړاندې کوم فضل شیرزاد یم د چمتلې د ښارګوټي د شمشاد رستورانټ مسؤل شمشاد رستورانټ مو دلته دا چې مخکې موږ په خپلو خبرو کې بار بار یادونه کړې چې چمتلی یعنې داسې یو ځای و چې یو ډاګ و اوس په داسې یو سیمه باندې بدل شوی ده تاسو خپله په دغه چوک کې څومره وخت کې وتوانېدئ چې دلته داسې یو ښکلا ورکوئ دا چې د جمهوریت نه تر اماراته پورې چمتله د جمهوریت په وخت کې جوړه شوې وه تر امارات یې دې وخت پورې راورسېده ډېر ښاروالان ولسوالان بدل شوي وو هېچا سره دا سوچ و فکر نه و کله چې د خوږیاڼو ولسوالۍ ښاروال نصیر احمد نیازی د خوږیاڼو ښاروالۍ دپاره انتخاب شو د هغو راتلو سره د چمتلې ښارګوټي د خوږیاڼو ډېرو سیمو بدلون وکړو او موږ وغوښتل چې نیازي صاحب سره سلا مشورې وکړو تر څو د چمتلې ښارګوټي ته یو خدمت د هغه په وجود کې ترسره کړو د هغه همکاري ډېره پکې زیاته وه دا چې تاسو د ښاروال یادونه وکړه چې دغلته واقعا ډېر فعالیت زیات ده آیا صرف په همدغه چمتلې ساحه کې فعالیت کړی که نه نورو سیمو کې هم خپل کار دا چې ښاروال صاحب کله د خوږیاڼو ښاروالۍ ته راغلی د خوږیاڼو ولسوالۍ په مختلفو برخو کې خدمات کړي د سړک رغونه د برق سیستمونه جوړول دغسې د چوکونو جوړول په مختلفو برخو کې خلکو ته زمینه برابره هم د کار زمینه هم د خدمت زمینه برابره کړي د ټول خوږیاڼو په شمول خدمت کړی دی که په دې وروستیو کې د خپلو خدماتو په اړه لیدونکو ته معلومات ورکوي خبرې دا چې موږ د چمتلې په ښارګوټو کې د شمشاد رستورانټ کې مختلف خواړه لرو د
د شریخ جوس چپس سوپ جاله او په دې په برګر او په زمن کې سی جی سیخ کړی هم یو څو ورځو کې په تیرېدو سره به شروع شي او د شودو چې سمبوسې او هغه لیدونکو نه چې موږ دا ځای لیدلی نه وي هغو ته وایه چې راشئ د دې ځای څخه خوند واخلئ او موږ سره همکاري وکړئ او د نظافت په باره کې چې دلته موږ سره نظافت مراعات کړئ. ډېره زیاته مننه. تاسو ته لا بریا الله موفقیت غواړو. کور مو ودان ژوندي اوسئ. د راتلو نه مننه. الله مو هر کله راوله او زمونږ تاسو د راتلو په تمه. مننه. خوشحاله اوسئ. لا بریا الله. الله مو هر کله راوله. نو درنو لیدونکو لا تر اوسه هم د چمتلې بازار کې او د موبایلو مارکیټ ته راغلي یو. دلته به له یو دکاندار سره هم یو څو خبرې وکړو. استاده سلامونه. علیکم سلام. ستړي مشي. ډېره زیاته مننه. خیر راغلی. خیر اوسئ. نوم مبارک د لیدونکو ته ووایي. مننه. نوم مې ظهور محمد خاکسار دی. چمتلې اوسېدونکی یم او د مارکیټ د ګلزاده مارکیټ په نامه یادېږي. ښه راغلاست درته وایو. مننه. قربان شم. څومره وخت کېږي چې دغلته ته دکانداري کوې؟ دغلته دکانداري په دې مارکیټ کې د موږ یو شپږ کاله کېږي. شپږ کاله کېږي. بیا خو به د مارکیټ نو هر یو شخص او فرد ته د ښه معلوم وي. بلکل ټولو ته معلوم دی او ټول ښه خلک دي انشاءالله. دا کې څنګه ده د نورو په نسبت چې تا اووه کاله دکانداري کړې ده د نورو په نسبت ستا ګاهک څنګه ده؟ شکر الحمدلله د خدای فضل دی. څه چې قسمت کې هغه رسېږي. څه لري په د خپل دکان کې مشتریانو ته؟ موبایلونه دي، ګوشکي دي، چارجرې دي، همدارنګه چې د موبایل څه وړ سامان هغه ټول راسره شته دی. اوس نو موږ ته به څه شی پکې راکړې؟ تاسو اوس چې ضرورت لرئ بغیر د موبایله. بغیر د موبایله. مننه ډېره زیاته. لیدونکي دې ګوري هغه د هېواد دننه او د هېواد باندې هغوی ته څه پیغام لري؟ پیغام دغه پیغام دی چې شکر الحمدلله افغانستان کې امن دی او یو ښایسته هېواد دی زموږ او کوشش وکړئ څوک چې په خارجو ملکو کې دي خپل کور ته خپل هېواد ته چې څه رالېږئ یا کار کوئ داسې مه کوئ چې هلته په نشو باندې تاسو اخته شئ. دویم په داخل کې هېوادوال چې کوم دي ټول د تعلیم ته مخه کې پرمختګ دی وکړي. ډېره زیاته مننه چې موږ ته د وخت راکړه. کور ودان. تاسو نه مننه. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. نو لیدونکو نه ځو له دغه ساحې څخه غواړو د نورو هېوادوالو سره هم خبرې وکړو. تم راسره پاتې شئ.
که وطنداره سلامونه. وعلیکم سلام. ډیره زیاته مننه تاسې د موږ سیمې ته راغلی یاست. کور مو ودان. ته خپله له کومې سیمې څخه دلته راغلی؟ زه د پکتیا نه راغلی یم د ښارګوټي چمتلې ته. ډېر ښه. او نوم دی؟ محمد الله ده. محمد الله د پکتیا څخه راغلی دی. هو. کاروبار دې هم دلته ده که نه چکري راغلی یې؟ نه چکري راغلی یم. چکري راغلی؟ هو چکري راغلی. څه باید شو چې د افغانستان د نورو سیمو په پرتله ته راغلی چمتلې ته؟ ډېره مخکې م راغلی یم دومره خصوصا ښه نه وه. دوره فلحال راغلم ډېر پرمختګ یې کړی ده. محمد الله یو لنډه پوښتنه درنه کوم. په خوله لنډه ده نور غټ پوښتنه ده. فرض که دوه ملګري دي له یو څخه د 1000 افغانۍ قرض واخیسته له یو څخه 1500 دواړه څو شو؟ 1500 راځي. 1500 بازار ته لاړې د 300 افغانۍ د سودا واخیسته. اوس 1520 دې وړی و که نه؟ 300 100 روپۍ پاتې شو. 200 پاتې شوه. دواړو ملګرو دې درته زنګ ووهه. 100 روپۍ د یو ته ورکړه 100 د بل ته ورکړه. اوس د یو ملګري قرض 100 روپۍ پاتې شو 1000 یې درکړی او 100 دې ورکړه. لس راځي که 100 راځي دغسې 1000 افغانۍ یې درکړی و. 1000 یې راکړی و. او 100 دې بیرته ورکړه. څو پاتې شو؟ 900 راځي. 900. د بل ملګري 1500 درکړی و 100 دې ورکړه. څو پاتې شو؟ 400 راځي. تاسې تاسې ورکړه داسې نه راځي دا یې څه. اوس بیرته همدې ته کې صرف ما ته ګوره نور بېغمه شه. نو دغه 900 او 400 څو شو دواړه؟ 900 او 400 1400 راځي. او 100 روپۍ د سودا راوړی و. د 200 روپۍ د 300 روپۍ مې سامان و. آفرین. نو 1400 او 300 څو شو؟ 1400 تر خبر. دا اصل نورې له کومه شو؟ دا ولا ډېره ټپواره. دا سوچ پې وکړه. سوال دې بیا وکړه. ګوره له یو ملګري د 1000 افغانۍ واخیستې له بل د 1500 څو شو؟ 1500. د 300 روپو د سودا راوړه. 1200 پاتې شوې. 1200 پاتې شو نه 300 د سودا. 300 روپۍ 1200 روپۍ پاتې شوې. 300 خلاړې. 200 افغانۍ دې وې که نه یو ته دې 100 افغانۍ ورکړه بل ته دې م ورکړې. اوس دې دواړو قرضدارانو ستا باندې 100 روپۍ پاتې شو. 900. او د دې بل 200 روپۍ پاتې کېږي. 300 روپۍ مې هغه سامان راواخیسته که نه. ګوره دا سوال مال کړی اوس یې ذهن ته نه راځي. ګوره 900 د یو پاتې شو 400 د بل او 300 د سودا راوړی او دا 100 افغانۍ له کومه شوې اضافه ولې شوې؟ نه کېږي. نه کېږي والله شي. لیدونکو باندې غږ وکړه چې هغوی ځواب کړي. لیدونکي به دې راته ځواب کړي. په ډالۍ کې هر شی غواړي زه یې ورکوم. بس لیدونکو موږ به د ده نمبر واخلو تاسو ته به یې ولیکو. هر چا چې دغه پوښتنه ورته ځواب کړو د قناعت وکړه که نه بس بیا به دغه ډالۍ تاسو ته وسپارو. چمتله اوس هغه چمتله نه ده چې کوم یو تاسو پخوا ویډیوګانو کې لیدلی او هغه دښته مو لیدلی وه. په چمتله کې اوس د قدم د ایښودلو ځای هم نشته. هر ساحه چې وګورې آبادي ده، خلک دي، ګڼه ګونه ده، رش ده. استاد مې هم له کار څخه وویسته مې ته د شاګرد ودروه راځئ او څو خبرې به وکړو. استاد سلامونه. وعلیکم سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرو نه مخکې ټولو چمتلهوالو ته سلام. بعد سلامه هرکلی ورته کوم تاسو ته تاسو راتلو ته ډېره مننه. مننه ډېره زیاته ملګرو. چمتلهوالو نه بغیر بل څوک سلام وانخلی ګوره ښه صرف وایي چې چمتلهوالو دا کار د ګوره اوس لانجه دې جوړ کړه. چمتله کې نه یې وله هو ته پیران خو ته چمتله کې ولاړې. مننه ډېره زیاته. کور د ودان لیدونکي د ګوري که دغه کار په باره د لږ معلومات ور وړاندې کړي. الحمدلله ډېر خوشحاله دی الله نه. ډېر ښایسته کار روان دی. چمتله اوس ډېره پرمختللې ده
او هر سړی راځي سوپ خوري او موږ سوپ ماشاءالله ډېر ښایسته سوپ دی او ډېر ښایسته پرمختګ کړی چمتالي هلته مخکې ګولۍ جوړه شوې ماښام کې چې راشه ګولۍ وګورې نور پارکونه مرکونه هم پکې شروع شي الحمدلله امنیت هم پکې برقرار دی ته خپله اصلا د کوم ځای یې؟ زه خپله د بر وزیر یم د زاویې او پلان ورته د چمتاله کې اوسېږو د وزیرو د زاویې څومره وخت کېږي چې چمتالې ته راغلي او دغلته کاروبار کوي؟ الحمدلله 14 کاله کېږي او دې چمتاله کې ژوند کوو او دغه سوپ تقریبا 2 کاله به کېږي چې سوپ کې کاروبار 2 کاله کېږي په دغه 2 کاله کې چې ته سوپ تیاروې څو رقمه سوپ جوړوې په کوم کوالټي او کیفیت یې جوړولی شي؟ هر رقم د چې خلک یې غواړي هر رقم د سوپ جوړېږي پوه شې خو دا خلک غریب دي کوم رقم چې مصرف موږ په کوو هغه رقم د بیا خلک یې نشو خوړلی او خلک غریبانان دي 150 دغې نه زیات بره وسه لري نه د 100 نه نو مصرف مخکې چې په وکړې څومره مصرف پکې سوپ ښه راځي او چې څومره مصرف پکې د خلک عمره بیا قیمت بیه سره پړی نه شي اخره کې لیدونکو ته څه پیغام لري؟ اخره کې لیدونکو ته دا پیغام لرم چې خپل کاروبار مخته ځان ته ویسي او خپل هېواد باندې پام وکړي او خپل هېوادوالو سره مینه ولري تاسو ته خو بهتره معلومه ده چې هر رقم غذا تیار کې او ورسره څنګ کې سلات نه وي د هغې غذا خوند نه وي او مزه نه کوي نو دا هیوادوال مو ستاسو دپاره هغه بهترین سلات تیار کړی چې زه راغلم ومې کته په ډېر ښه سیستم سره په ښه نظافت سره یې برابر کړی و او غوره مې وګڼله چې راځه د سره به هم یو څو خبرې وکړم سلامونه وعلیکم السلام خیر ورونه نوم مبارک مو عمران خان عمرانه سلات خو دې ډېر ښه په شوق برابر کړی هو همدا د پخوانه کاروبار و اول نه څنګه نه دا مخکې نه همدا کاروبار دی اول یعنې ته چې راغلی چمتلې ته همدغه د سلاتو کاروبار همدغه سلاتو کاروبار کول کوم سلات دغلته چې ته راوړې هغه ډېر وځي یاره وځي خو موږ سره هر څه وځي لکه ډېر چې دا دغه د مولې سرخک وځي دڼیا شوله کاوو شولو بادرنګ دغه شی نه ډېر وځي اوس ته خو خپله بېلابېل رقم سلات هر څه د په مخ کې ایښې وي چې د ډوډۍ وخت شي په خپله ته کوم سلات خورې یاره خپله چې دا تراتیزه خورم او کاوو تراتیزه خورې او کاوو او خوند یې څنګه ده ښه دی والا ښه ښایسته خوند کې ډوډۍ نور لیدونکي دي چې ګوري هغوی ته که کوم پیغام لري کوم ډالۍ لري شعر لري والا دا شعرونه خو مې زده نه دي څه به ورته او بس دا ښه شی دی چې ډوډۍ سره به دې خورو انسانسیت یې ورسره برابرې پوه شو راځه اوس د ده د شعرونه راته نه وایې د ده ګټې خو هېوادوالو ته بیان که که نه څه ګټې لري والا ګټې ډېرې ګټې لري نو اوس چې دی بس یو معدې دپاره هم پکې ډېر شي نه ښایي او بل چې د انسان ورسره ازمایش راځي پوه شوې نو هسې ډېرې ګټې دي بس دا باقي ګټې چې دا ته وایي نور به موږ یو ډاکټر صاحب سره وغږېږو هغه نه به یې ووایو ولې نه هو ډاکټران اکثره ډېر هغه ورکوي په دې باندې که نه باید چې ډاکټر سره مشوره په دې باندې وشي ښه ده مننه کور ودان خیر اوسه درنو او قدرمنو لیدونکو دا زموږ د نن ورځې خپرونه چې د چمتلې ښارګوټي کې مو جوړه کړې وه تیاره کړې وه او دلته مو پکې د یو شمېر دوکاندارانو سره د نورو ملګرو سره خبرې او مرکې هم وکړې او ښکلې ښکلې تصویرونه او منظرې مو هم تاسو ته نندارې ته وړاندې کړ هیله ده چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي تر بلې خپرونې چې یو ځل بیا زه نظیر صادق او د کمرمنۍ په چارو کې واحد الله وحدت ستاسو په حضور کې حاضرېږو تاسو په لوی او بخښونکی څښتن تعالی سپارم د یو آباد افغانستان په هیله د خدای په امان
که د وطن د ښکلاګانو ښایستونو او تفریحي خپرونو د لیدلو تږي او لیواله یاست نو همدا اوس زموږ د یوټیوب چینل سرک د سبا سرچ او سبسکرایب کړئ او له ښکلو خپرونو مو خوند واخلئ